د طالبانو ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي موږ له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لرو، ټول مو بخښلي دي، خپل هیواد ته دې راستانه شي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو ځوان دفاع وزیر څخه یو جهان مننه کړې چې موږ ته یې هم دومره وخت راکړو. هغه ویلي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخت ته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي ول. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی، نمبر د افغانستان و کیم کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبښئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ، ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ ویې ویل شکر دی ستاسو چې د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته ویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید هغه ادا کړئ. تاسو ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به دې څو چنده ستاسو زیات احترام قدر به مو وي. هېڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو تاسې د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی، په شریکه به یې راپورته کړو. غني وایي د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم، ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي، موږ به خامخا درګرځو، خپل هیواد افغانستان ده او په شریکه به یې راپورته کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.